تر هر څه وړاندې د یما پټرول د افغانستان د بزکشۍ د اووم پړاو لیگ قهرمان ټیم د سرپل ولایت د بزکشۍ فدراسیون ټولو چاپاندازانو ته او له سرپل ولایت څخه راغلي ټولو میلمنو ته د دغه قهرمانۍ مبارکي وایم. همداسې د افغانستان د یوه بل تاریخي ولایت بدخشان ولایت ټولو پهلوانانو ته چاپاندازانو ته د بزکشۍ د فدراسیون محترم رئیس ملا حیدر اخوند او ټولو راغلیو د بدخشان ولایت میلمنو ته د نایب قهرمانۍ مبارکي وایم. همداسې په نوبت باندې د بغلان ولایت ټولو چاپاندازانو پهلوانانو او د بزکشۍ فدراسیون رئیس محترم ګلدین صاحب ته د دریم مقام مبارکي وایم. او په نوبت باندې د تاریخي ولایت کندوز څخه راغلی قهرمان ټیم ته د څلورم مقام مبارکي وایم. قدرمنو حاضرینو، زه خپلې خبرې نه اوږدوم. نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې د افغانستان د ورزش ادارې د بزکشۍ د فدراسیون سره په هماهنګي باندې د یما پټرول افغانستان بزکشۍ اووم پړاو لیگ په لار باندې واچاوو. دغه لیگ په ډیر ښه شانداره حالت باندې او پر ښه کیفیت باندې په ټولو نړیوالو معیارونو برابر پای ته ورسید. زه ډیر د خوشحالۍ احساس کوم او خوشحاله یم چې د ورزش د ادارې هڅې او هاند او د هغوی کوششونو نتیجه ورکړه چې په دغسې شرایطو کې دغسې یو شانداره لیگ ترسره کړ. د بزکشۍ فدراسیون او د دوی ټولو همکارانو ته او د تخنیکی کمیټې مسؤلینو ته د دې پرکیفیته لیگ د دایرېدو او سرته رسولو مبارک وي. همداسې د دغه لیگ له حامی څخه د یما پټرول شرکت څخه ډیره مننه کوو چې د دغه لیگ په دایرېدلو کې موږ ته مالی لاس راکړ او د دوی په حمایت باندې. همداسې د فیصل خراساني شرکت څخه مننه کوو چې مالی حمایت وکړ. دغسې نور صحت شما او نور د یارې ترک او نور شرکتونه چې په دغه برخه کې اسپانسري کړې وه له ټولو څخه مننه کوو. د ملي تلویزیون له همکارانو څخه مننه کوو چې دغه لیگ یې د تر 10 ورځې زیات په ډیر ښه کیفیت باندې او په یو ښه انداز باندې دغه لیگ په کور دننه او له افغانستان څخه د باندې د بزکشۍ مینوالو ته دغه لیگ ورسوو او هغوی ته ورښکاره کوي. همداسې د دغه لیگ تر شروع کېدو مخکې زموږ قهرمان امنیتي ځواکونه چې په ډیره ښه انداز باندې خپله وظیفه او ماموریت ادا کړ، شپه او ورځ مصروف وو. د ټول لیگ د ساحې امنیت یې خوندي کړی و او په یو ډیر ښه انداز باندې په یو خوش اخلاقي باندې د بزکشۍ له ټولو مینوالو سره دا 10 ورځې په ډیره خوشحالۍ باندې تیرې کړې او دا ساحه ښه په خپل امن کې ساتلې وه. له دوی څخه ډیره مننه کوو. زه خپلې خبرې پای ته رسوم. یوازې دومره وایم چې دغه لیگ په داسې ښه انداز باندې ترسره سو. دا موږ ته امیدواري راکوي چې انشاءالله د بزکشۍ فدراسیون همدغسې د نیزه وهنې ټیمونه دا موږ ته امید راکوي چې په آینده کې به نور هم دوی وده وکړي. دغه ټیمونه چې دلته یې لوبې وکړي له دغو څخه به موږ هغه تکړه چاپاندازان او پهلوانان انتخابوو او له افغانستان څخه د باندې په نړیوالو ورزشي رویدادونو کې به دوی برخه اخلي. لکه زموږ نورې رشتې چې سږ کال له نړیوالو میدانونو څخه قهرمانۍ ترلاسه کړې، دا د بزکشۍ فدراسیون ملي ټیم به هم انشاءالله له نړیوال رویداد څخه د افغانستان دپاره افتخارات کسب کوي. نور زه خپلې خبرې نه اوږدوم. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
د بزکشي فدراسیون له مشر محترم سرور جلال صاحب څخه ډیره مننه کوو چې تر یوه میاشت زیات وخت یې دلته زیاته خواري وایسته او دغه لیګ په ډیر ښه انداز باندې سرته ورسه او دوی ته مبارکي وایم. په مجلس کې ناستو ټولو مینوالو او ټولو میلمنو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. له دوی څخه مننه کوم چې زموږ په دغه پروګرام کې برخه واخیسته. وما ذلک علی الله بعزیز.